الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ. خلک یې شینواری صاحب په دې باندې خبرې وکړه. میسجونه یې هم کړي و. د الله ولیانو سړي ته ګیله ورشي. موږ حیران شو. هلته ویډیوګانې وکړو په اردو کې. پنجابیانو د پاکستان خلکو ته د هغوی اچھا جي والا ته ځواب ورکړو، بل ته ورکړو. یو ویډیو میلیونونه انسانان یې وګوري، خو د خپل وطن دا وطن را باندې ګران دی. بیا چې د خپل وطن کې د ظلم زیاتی ته وګورو، نو چې کوم ځای کې د ظلم نظام یې وروره د کفر نظام چلیږي، د ظلم نظام نه چلیږي. چرته چې کار د اهل کارو په ځای نه اهل خلکو ته ورشي، په هغې ځای باندې خپله قیامت دی. په هغې وطن باندې هغې وطن ته به همیشه جنجالونه راځي، جنګونه به راځي، مشکلات به راځي. د هغې وطن ښه خلک، هغه خلک چې د وطن نه تښتېدی شي، تللی شي، خپې ایستی شي، چې هر ټکی ورته استعمالی، اب خپې وباسي. باقي چې دی هملته به مړ کېږي، په دویم نمبر دوی، په پنځم نمبر دوی، په دویم نمبر ډاکټر باندې ډاکټر نه به ډاکو جوړ شي. مړه پوره یو غم په دې وطن کې جوړ شي. نو اسلامي امارت خدای او رسول ته وګوره. وایي چې اوس خو هسې هم په هر ځل چې ته پکې هغې ځای کې هغوی سره ونښلېږي، زموږ کرکټ کې دوی را پیدا شي او هر څه دړې وړې کړي. نو هیله ده چې لږ دې دغه ته چې دې ځینو نه راخلاص شي. خیر هغې نه خو پاکستان سره خلاصېږئ مه انشاءالله کنټینیو ساتئ. دا جنګ باید دې ځل ته ښه اوږد دوام ورکړي، ځکه اوږد جنګ کې چې دی د افغانستان ګټه ده، د هغوی تاوان دی، دا د اقتصاد او پیسو دغه ته راځي. ډوزې مې نه لګېږي. جنګ به کوي، زه پوهېږم چې خلک یې ولا ستا پکې څو د افغانستان هر بچی چې دی، د دنیا هر انسان چې مړ کېږي، زما پې زړه خفه کېږي. یار زه د جنګ خلاف یم، خو چې در باندې څوک ظلم زیاتی سره کوي د هغې هم خلاف یم، که داخل کړي که خارج کړي. نو کرکټ بورډ کې دغه سلسلې روانې. ته خدای ته د چیرمن اف سلیکټر او هغه بل ګنجی ورسره داسې ښکاري لکه نه وایي چې په دغه کې په ترکیه کې اخته ور چسپک کړي. پوه شوې که نه؟ تازه دا مړه دا د سړیتوب د ورکې که روژه مه ده مړه، بس الله ته مې روژه ساتلې ده او زما روژه داسې چې خوراک څښاک سره کوشش کوم چاته بده خبره مو ونه کړو، بده وام نه ورو. نو دوی اوس په دغه حقه روژه کې زه دوی ته اوس څه ویمه، ډېر بې انصافه دي، ډېر ظالمان دي. راشد خان کپتانۍ نه لرې کول، خلک یې لرې که په شخصي او په هر whatever طریقې سره یې لرې که that's fine. مګر راشد خان دې لرې که وایي دا دغه فرید ملک راشد خان راولي. راشد خان خو کیپټن نه دی، بیا دې هم راوسته. کریم جانت پکې نشته، همداسې نور کسان. دا نو هلکه دا خو چې راشد خان راوسته، اوس خو راشد خان کیپټن نه دی، اوس چا راوسته؟ دلته ټولې ګډې وډې مسلې دي وروره. په دې وطن کې مړه به سوخه وایي کوم ځای د سم دی. پوه شوې؟ خدای پاک دې هغه فضلي صاحب پخوانی چیرمین دی، مړه خدای دې بیخ ونه باسي. د دې ټیم ته اتلان وي. پوه شوې؟ د رحیم صدیقي ته سوپر فین وي. دا ټول هر شی په یو ډوزو یو دروغو باندې جوړ دی. اتل هغې په خوب کې د چېرته اتلولي راوړې ده نړیوال جام؟ قسم راته وکئ په خوب کې هم خدا که فینایل نه راوړې. مګر اتل دون اسمان ته ختلی چې وروره 2 میچونه یې کړي نه. اتل ملک دپاره ډایو نشي والی. اتل ملک دپاره لاست اوور نه کوي. ته د نړۍ بیسټ سپین بالر یې، په همدې باندې باید د کیپټنۍ نه لرې شوی وی. دا یو ریزن هم کافي دی چې بیسټ بالر یې او ته راځې سوپر اوور ته نه کوې، نو څوک به یې کوي؟ نو ما ورته چې هر ځای کې مسلې دي، دغه دي. نو محمد نبی او خلک یې مه کوه شمته ته دغه ویه. بچیا ما خو ورته مخکې هم دا دغه کړې ده چې یو سړی و بس وروره دیوال یې واهه غلی یې کوله ډز، بل سړی ور باندې روان و چې دا چی کوې؟ هغه ورته وایي چې ډول وام. وایي دا څنګه ډول دی چې غږ یې نه راځي؟ وایي دې غږ به سبا واوري. نو د حشمت او د دغه محمد نبی د دوی پرفارمنس ته به سترګې په لارې ما، او چې کله یې پرفارمنس ونه کړه بیا ملته بیا پوه شوې بیا به تا سره خپل جذبات شریک کړو. اتل سره به تام سنبال کم چې ته د اتل دپاره دغه کوې. بلاک خمار د څه وي چې په نړۍ کې د شاهرخ خان نه به هم چې هغه ډېر زیات فین لري، هغه نه هم زیات خلک ما بلاک کړي دي. 2.5 لکه نه به هم زیات بلاک کړي. خدای خبر چې هر ځل یو شوق و یو کیف و چې ګورم بس خوند به یې راکاوه. اوس خو خیر کم شوي دي، همدغې د وجې کم شوي دي دغه والا چې بلاک شي، ځکه کنزلماران کم شي. خو اوورال د افغانستان د کرکټ بهتري غواړو. بهتري همداسې کېږي چې ته هغې دپاره پلانینګ وکړې. راتلونکې وایي د ون ډے دغه ورلډ کپ چې دی هغه 1.5 کال وروسته دی. هغې دپاره خلکو اوس شوبمن ګیل کیپټن که چا ورته کیپټنان او دغه لرې کړه، دا یې چې نه نه موږ تسلسل ساتو. هلکه د یو سړي چې په ټیم کې ځای نه جوړېږي هغه ته څنګه کیپټنسۍ ته دغه کوې؟ مړه نو بس اوس به چا چاپسې څه یو بس ورېږې ویډیوګانې به نور هم کوه، زه اوس یې پرېږدی. خدای پامه.